مرزا صاحب په خبره خو پوهې که نه چې کړاو به سره درکړی دی دا هم لا تپوس خبره ده دا خو د مور روزګار دی ستا نه مخکې شیر علي خان هم د ځان سره ستا مخالف فریق راوستي څو ځله نو بیا رخصت نه کړ خو قانوني کار روایت ته ځان جوړوي په هغې زه هم پوه یم او پټوار کې دا ځمکه په هغه ښودلې ده خو قانوني پوزیشن د هغه هم ډېر مضبوط دی جلات خانه تا څنګه قانون دی کله یې خوا اړې کله دې خوا خپله لاسه خبره ده دا لږ څوک دی دا یاره چې اوزګار دی دا کار نخلاص دی او ځان باروړې دانه ګڼي لکه یا بار ته دی راغلی کي راته دوکې به خیر هاشم الله صاحب شکنجبین خبره ټیک کړې ده ماشاء دومره حساب لګولی دی نو اوس هم ستاسو د قانون خپې مضبوطې نه شوې خبره دا ده خان چې زما په بسته کې اوس هم جایداد ستا په نوم دی د ګرداورۍ پورې به سره زه لاړ شم خو د تحصیلدار په کاغذونو کې ستا انتقال ګران دی دا خو د ساړنګه ډوړنګه خبره وکړه چې خبره تحصیلدار ته ورسېده د دې مطلب خو دا شو چې د دې مطلب دا نه دی تحصیلدار څه د اسمان نه راکوشي د دې ځمکې پیدا دی خو ته پیسه لګوه نور کار زمونږ دی پیسه څومره پیسه سړی بد سړی نه دی شریف سړی دی دغه 50 زره کې به راشي 50 زره نن سبا خو هېڅ حیثیت نه لري د 110 لکو د جایداد خبره ده ټیک ده مرزا صاحب ته ورځه زه به تا سره د روزه ټوک ته په خپله ویدم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام په مخه ده السلام علیکم دادا وعلیکم وعلیکم مناسب سړی مشه مولا علي وجیر کور ته ورغلی که نه بور دې راغلی ده نه که نه دادا اخو زما کار پسې تلې ده همدغه وایم که نه چې ډېره اشاره شوه که نه داسې ښکاري خان چې کار مو سمې خوري دا کار کېدل اوس نور هم ضروري شو شکنجبینه ولا چې د مرزا صاحب بولي ورځ تر ورځه خېږي خانجي زمونږ د خان کار به کېږي او که ونشو نور بسې چا سر به یې مات کړی دا اکلاشن کو خود لاسه لرې که بېوقوفه روزګار دې د ولایتیانو سره کارونه شا ولایتیانو کې زمونږ کشر خان به نن په دې ډزې کوي په خپله خاده او که نه لنډې لاله مو خانه کې مو در اوس ته تیارې کړې ډزې خو باید کړې چې د چینې کور غاړه کېږي ډزې خو به زه کوم دادا په هر حال کې که د خادای شوې او که د غم کشر خان دا خو ول لږه برکه یقینه دا څه ساعت تر او تر ګورې دا ضرور شوي دي زما هغه خدمتګاره جوړې ما نه په کوڅه کې پاتې شوه هغه په مزل کې دومره چاکه نه ده که په مزل کې ډېر هم چاکه یي که نه نو تا ته خو نشي رسېدی که د مرغی دا ولې چاچي ته خو په لاره لکه د اسپې ټاپکونه دی او دا د یوې نیمې ښځې عادت وي دا څه دی چاچي ته چې لا ماشومه وې مرغی نو لکه د مرغی به کله په یو دیوال ناسته وي او کله په بل او د مالت دا جینکۍ ټولې درونه په اور کې ولاړې وي ته ماشومتوب څه ښکلې زمانه وه اوس هغه وختونه چېرته دي چاچي زه خوارې مرغی په تا کې اوس هم څه بدل شوي نه دي هماغه شی بچ په پوزه نه پرېږدي دا څه وی چاچي دا د دې غاړې خپلوي خو پرېږده ده ته خو زما د مور څکه ترلی زما ترورې زما د مور به ځې لعنت شه ځکه دې په یو کلي کې په 4 کاله پس مخ راواړو تا ته خو ښه پته ده زموږ سړي دا ته معلوم نه دي چې ښځه ښځه یې نو سړی اډو ورته سړی نه ښکاري دا ستا جلات خان مې که دې کور کې وې نو پوزې ته به مې ورته پیزوان اچولو السلام علیکم وعلیکم تاسو څو ښځې راګو وی دا خپلوۍ ښه څومره ښکلې شوې ده او څومره لویه شوې ده ته نظره مشه سر یې د چت سره لګي ولې دا ته چې 4 کاله پس راتلې نو د دې به مې لاس خپې په اورني کې تړلي وو چې بله نه خېږي زه کار مار کوه پلوشه ډېره ښه جینۍ ده ټول کلی صفتونه کوي دا دې زما سر ته دوا کوي ځینې مور مړې اولادو د سپو د خوراک به وه خدای به درله د دې بدلې درکوي چاچي واخله دا ما تاله لوپټه راوړې ده لوپټه دا کشر ورور مې د دوبۍ نه روغ تان راوړی و څه هغه دغه شی نه دی ځمکه یې وګوره ګوتې پې ښویږي مرغۍ ته خبره کوي او زه وایم چې دې رور ته دې ووایه که چې څنګه شمشیر علي خان نو د ځان سره بوځي که نه خامخا به یې بوځي تا ما ته مخکې ولې نه وې او چې یو ځل لاړ شي نو بیا به مزې کوي مزې زما رور ځان له خوا د ښکلې بنګله م جوړه کړې ده